نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. زه په ټول اول د تکلې په دا علاقه کې چې نور څومره قومونه دي دا قومونه زه ډېره شکریا ادا کوم. ورسره د علماء کرام د دغه علاقې چې کوم سپین ږیري دي او دغه ځوانون چې د نن په سنګر کې ویلوړ دي نږدې د تاسو سلامي پیش کوي. ملګریو که تاسو ته چې معلومه ده د ضرب عذاب ولا جامع درته وکړله مجلس یې درته وکړه. ضرب عذاب دا وویلل چې تاسو مو ته دا علاقه پرېږدئ علاقه و تاسو ته درته پرېږدي. دا وویل چې زه تاسو ته امن راولم چې څوک درننوتلي دي ویل چې دهشتګرد درننوتلي دي. ناو د دهشتګرد نه خدای ته په خیر سره دهشتګردۍ باندې پام کا. دا ګایي ځوګه د تو د کیمپ نه نر ووځي دا ګایي ځوګه د تو سره مړۍ نه خوري. یا چې کله د خلق واستل د خلق چې کیم به زوري نه وي کیم په دکاني نقشه سامان دو دا هغه پټ کو دا یوړ دا لوټ کو پانا باندې په نظر نشه سور پانا باندې چې کیمه خسته تیارن وي د لاهور نه اکته کډرون په سر وغشتل او هغه په نیلام کړل. ملګری بیا وویل چې درنه انټري شي شو نو د څه انټري دو وای چې د شتګرد نه ورکړی دي. بیا چې کله د چا سره د سبزي جوړه نر پرش ولا د سبزي چا کې نر پرش بیا چې کله بیا د خلکو وطن ته روغای بیا یې د خلک مړه کاروبار یې بیا ورته شریک چې نوښت دي ویل چې دا خلک بیا نه وتلای دی نه دا خلک چیرته نه وتلای دی چې څه پر د تو دا برګه ورکیږي دا تور مخ ته وي دا تور دا تور پکینه دی وي یا دا غلطه پالیسي دی وي یا غفر دا مرګ نشي. امید ده درته وایي چې نن قانون بیدار شوي دي په خدای نه دا کسانې چې د دغه ځوانونه مشرونه علما کرام دا فیصله کړې ده چې په دا د مو د پلور او د مور په خوره باندې یا زه ژوند تېراوه یا د سالکوټ د ګوجراواله نه چې ترګلی یې یا د تو په خونون د زه د غلامۍ ژوند تېراوه. درته ووایي چې شناختي کارت رجوات کا اچھا ورته چاته ویلي چې څه کاروبار کوې دا ورته وایي چې شناختي کارت وبوسه او نه نابوسه دا کاروبار کوه. نو موږ درته دا وایي چې ته خپل ژوند پیکا خپل سوچ پیکا یې دغه چې په دالان کې مله باندې میزور تللي په دالان بازارونه باندې تللي دغه بازار کیم ګناه کړی و دغه بازارونه کیم چې پک دزاولي وي دغه دیوالونه کیم باندې نه جوړ کړي وي. خو ملګری دا وایو دا وسوتلی یو دا وسوتی ته په کاروباري حالات باندې خروپاولې ته په پښتو باندې خروپاولې ته په غیرت باندې خروپاولې ته په حیا باندې خروپاولې نن وشایا چې په دا وطن باندې چوره دا چا ظلم نه دی کړی یا د وزیرستان خلک چې د همیشه د پوره د بل په خلاف باندې بغاوت کړی دی د مسلمانۍ په نامه باندې د جهاد په نامه باندې د امریکایانو په خلاف باندې ټول ته خلکو خرچه کړل. ټیک شو د امریکې په خلاف باندې هر څوک دي خو ټول ته په کور کې خلک خرچه کړه په کور کې تربیر عزیز ته مړ کړه په کور کې په تربیر عزیز ته وطن کړه. نن چې د ده په خلاف باندې زه وشګاوه دای مو درچک شي چې پاکستان خو د اسلام کې لادو پاکستان سره خو ایټم بام دی هغه ایټم بام خیزان نیولی دی یا خلک ملګری دا وایو دا وسوتې دا تو تکړه کېږي څومره مړه شوې څومره به ځینې نقشې پروته یې څومره به کوره شولې دا ډېره د افسوس خبره ده. په پښتو په وطن کې په دوه شیانو باندې مرګي نه وي یو په عزت باندې وه یو په جایداد باندې وه. نن د جایدادي نه به مخه نیولي دي بیا پوښتنې نیولي دي نه د چا نه پوښتنه کړې ده. تو سر وښایه په دا خلکو د ډېرې بادې په نکاح باندې وي د ډېرې خلک باندې په عزت باندې وي نن د میر
میش د ده د لوسه نه د میش ذات محفوظ دی نه د میش جایداد محفوظ دی نه د میش مشر محفوظ دی نه د میش کشر محفوظ دی په ګیټ باندې درته وایي چې د زنانه سره خبره وکړه چې په برکا کښې پاته ولګي چې دا زنانه دو کابل څوک دی په خدای نه دا کسان وي او دا یې درته وایي پنجپای روشي چې زه جهاد ته راغلی یم نو په وزیرستان کښې کومه زنانه په بازاره کښې ګرځېدلي دي په وزیرستان کښې کوم دانسونه شوي دي په وزیرستان کښې کوم کلبونه دي که جهاد دی په لور کښې دی که جهاد دی په سیالکوټ کښې دی په ګوجرانوالا په ملتان کښې دی ته دلته چېرته ته د دغه وطن د دغه خلک د قومي د ذلیلولو دپاره څې ته چېرته نه په د خلک باندې خپله بدمشي منې ته چېرته نه ته دنیا ته دا ووایې چې انګرېزه تو خو پشتي نه کټیک امریکې نه کټیک مغوله نه کټیک بل چا نه کټیک دا یې نه زه ټول پنجپای مو پشتي نه تحقیق په خدای نه دا کسان وي چې مخته مې اوته سوه کونه غلام سوتلی وې اګورو د اوته سوه کونه غلام سو ملګریې په دا ګټینه باندې اوس موږ په زور ورته شوي یي او برکین هم نه دي ورته والي په یوه دوی چې په پړي باندې رسۍ وچوله ایس باندې بند کړې دوه نور ورچک شول چې دا د مو د پلور وطن دی دا د مو د نیکه وطن دی په دا کښې زه په خپور یلو شوی یم یقین مې دی چې کله مړ شه دلته شاخصه ته خو بغیرته دوې ورځې روغلی یې درېیم حافظ خپل وطن ته چې نه د نو ملګرې دلته په وزیرستان کښې د پښتنې په سیمه کښې څومره خلک مړ کړ د چا پته نه لګېږي دا هغه ماندې چې زمنې ورکړي هغې په زړي نه باندې څه تېرېږي هغه خواندې چې تفسیرې دي هغې په زړي نه باندې څه تېرېږي ده خو کاروبار شروع کړی دی د مو په ورکول باندې دی ډالر غوړي د مو په وینې په تویول باندې دی ډالر غوړي د مو د کورې په رنګول باندې دی ډالر غوړي د مو د پنځورې په رنګول باندې ډالر غوړي زه د تو په مرګ باندې نه ډالر غوړم نو چاته سپور کړه خو زه تو ویژنې خامخا د ویژنې نو ملګرې انشاءالله تعالی زه امید لرم دلته که توسته پته شته دلته غرونه د میش د سرې او سپینه نه ډک دي کرومایټ دي فولادو نور قیمتي شیان دي ته وکسه ته په مزدورا پسې دوبۍ ته ځې ته ټریلر چلاوې ته چمکیدورا کې ته په بلجیک کښې مزدورا کې او دی درته روشي د پتلونه په زور باندې پتلین یې وغستی وي د غره په سر باندې کښېني چې غره ډونر ترې موټرونه په بدل کړي ځانغوځی دی یا چې ځانغوځی د مو شی دی دا زه درته خرڅوم دغه چې نور کوم مسایل دي دغه یې وړل او په خدای کنه دا کسان وي ملګري اربیدون شي تکړه شي چک شي غیرت وکړي کنې په خدای قسم چې موږ ته سر یې بوځي دا زموږ د کار دی نو لږ کې تکړه شي په دوم چې غیرت پیدا وکړي څومره کسان مړه شول ویله چې د مرګ یو حد وي د ډوب یو حد وي هغه حدونه میش کراس کړي دي ورې هغه طریقې په میش باندې تېرې شوي دي د مرګ کیم سړی الون نه شو کیم سړی په ټیپک نه شو مړ کیم سړی یې ورک نه کړه چې بیا وچوه کیم سړی یې د تور په مخ څه نه کول د مرګ نه د کومې طریقې دي دا خو د غونډې یقین دی دا خو د غونډې یقین دی چې میش مري خورا مردو مور ما به قدر کوي مور بچا ته مال کوي مور بچا ته مال کوي دا خورا مردو د مور چې مور بیمور راشي مور چې رنځي راشي دا خلک یې چې سړی بیمور شي په باندې د ځناور صدقه کو مور چې بیمور راشي یا یې بل څوک په زور درخه بیایي هغه د زمن زوی د وینې ضرورت وي نن سبا د نو ملګرو دا وایو دا وشوکړي چې په میش کښې هېڅ بې اتفاقي نشته که مشر دی که علما کرام دي که ژڼی دی میش د څه د پورارګلي
دا غونډه خبرې داسې دي که دا سار چې په طالب باندې کښېږدي د لوس په طالب باندې کښېږدي نشته خو په عربي نه دا لرس کوي خو میش په دغه کوم سودونه کې دغه هومره سودونه کې هغه کسون چې دته ورشي یوه ګنټه په ګیټ کې کښېنولی وي چې نن ورځي بیا په کونتي باندې روس ووایي تلوشیه کړو بیا په کرسي کښې ورته کښېني چې پلونکی ټیک سړی نه دی پلونکی ونسه پلونکي ته سازو ورکړه پلونکی د پي ټي ایم سره دی ډېره د شرم خبره ده آیا چې کله د دغه خور نه ووځي آیا د یک سړي خور ډېر محفوظه ده چې ته درته وایي چې تو مو ته دسیسې کړې ده یا تو خور ډېر ته نه ووځي اول په سر کښې د ده خور ډېر منډې وایي بیا پوځي چې دا تمیز نشته چې تو خو د ملک او د وطن دا وایي دا وسوته چې هغه مسیح زامن ته ووایي یا په خپله باندې هغه ځوانان ته ووایي چې د کوم غداري ما کوي د خور غداري ما کوي دوسیسي یې ما کوي د ځوانون ما په ورکوي ځوانون ما په ډاروي ځکه په خدای مې دا کسان وي چې دا ټول رنګی خو زه د دغه وطن نه ورډاوه چې ورسره و د تو بال بچا غداري په تا اچاوه نو زه ډېره خبره نه درته کوم خو انشاءالله تعالی دای د نیش د نن ستاک نه دی د نور چا په خوله درته وکړو خو ډېره خبرو درته وکړو دا مې یقین دی چې بازوره درته خلوص کړو دا مې یقین دی چې روډه درته خلوص کړو خو پسونو نور درته مخته کړو یګه په ذریعه سره داسې نوره په ذریعه سره دا وکړو خو هغه خلک ته مې شایي چې د بېشک ترقیاتي چارې بیا تو په خوله باندې کړو خو دسیسي ما ورته کړه د وطن غداري ما ورته کړه ځکه چې تو څو لرې لرې کورونه مې وطن تو څه نو وخت نه دی خدای وایي دا وسوتی چې راتلونکی وخت د توست دی راتلونکی وخت د توست دی راتلونکی وخت د ده د لوس نه وتلونکی دی که ده په خپله پالیسي سوچ نه وکړه په خدای مې د کسان دي که موږ چې د ځوانونو د وطن د ځوانونو لاشینه وروخیستي دي دا یو داسې لاشینه وروکړي د دغه ځای نه خو موږ دا ورته وایي چې پښتون داره ما مجبوروه پښتون داره ما مجبوروه داره ما بې قدره کوه داره ما په عزته کوه چې ښځې په مخ کښې دی سترګې نه شي غړولی د ښځې ته کور ته نه شي د عزت سره ورنوتلی وروې انشاءالله تعالی ټول وعده وي چې په دا خوره به نو موږ وینه ورکوي که نه به ورکوي زر چې ووایو دا وینه ورکوي نسونه چې که ټول وینه ورکوي دو کسان دي دوم وعده وي په جاموته کښې ویلوړي د جاموته مخ ته ویلوړي چې کله په دا مور باندې په دا خوره باندې بد وخت درځي اولو د علي نه د علي سینه ورته خلوصوي چې علي وزیر در وزیر دکمی وزیر علي وزیر نو انشاءالله حالات ته چمتو یې چمتو یې